امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بس یو کس راغی دغه په دور خلافت کې خزي دغه کسر خبرې کولې او आवाज یې تیز کو आवाज یې بسکو تیز کو ناغوي زم امیر المؤمنین ته شکایت کو چې امیر المؤمنین فیصله وکي او ما د خزه څه شو جدا شو دې چې کله ورغی د امیر المؤمنین کور ته عمر بن الخطاب رضی الله عنه دغه ساده کور سیرت کې راځي چې د امیر المؤمنین دې کور چې د چوکاټ د کور د یو طرف د دم مات ساده کور د دې چې بس کیلو بار ته आवाज راوته دې چې دروازې ته ورغی دا ورې ټکو چې وی کته وای ورېدو د امیر المؤمنین خزلې کې د امیر المؤمنین باندې چي आवाज یې چت کړي دا به واپس روان شو چې خپل د حل زما سي علاج واپس روان شو چې واپس روان شو هغه ورېد لکه چرته دې خورا وینه دې خورا چې کې سي چلی سم یو مسله زما دغه وغستا او زما واستایو ناغو ته دې خزینه خلاصې دې غوړي ګور دې خبره ته سوچ وې ته دې خزینه خلاصې دې غوړي هغه یو وې د دوی نه د خلاصي دولاري یا چې منګ مړ شو او یا چې دوی مړ شي ایسه مطلب دی چې یا منګ مړ شو دوی مړ شي ها د دوی نه بغیر گزاره نه کیږي او د دوی زمونږ نه بغیر گزاره نه کیږي به وته دا وی ګور وره وې دا خزه تعالی بچی ساتي کنه هغه وی جامې د لینځي وی ډوډۍ د پخې وی کور خدمت ته کې د خپل خپلوانو خدمت کې وی نو که چیرته دا چې ته یو نیمه چغه وباسي هر څه خبره نه چغه وي څه چي شو وتاسو کوم نه چې په هر خبر رانی سورانه وټکي دومره خبر سره کوي نو پرې دې کله کله دینم چې یو نیمه زیاتې وشي خیر انسان نو ځکه د